د تخار په مرکز کې د طالبانو خپل منځین خطه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د تخار په مرکز کې د طالبانو خپل منځین خطه شوې ده. د تخار له مرکز تعلقان ښار څخه ځایي سرچینې وایي چې د دغه ښار کې د طالبانو د غړو ترمنځ سخت نښته روانه ده. د تخار کې ځایي سرچینې هشتسوب ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو د تعلقان ښار د څلورمې حوزې او د استخباراتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د سرچینې په وینا په دغه نښته کې چې د تعلقان ښار په مرکز کې پل شیخ سیمه کې پیل شوي د دواړو لوري سپکې او درنې وسلې کاروي. تر اوسه د دې پېښې تلفات د شمېر په اړه کره معلومات نشته. تر دې مخکې هم په تخار او نورو ولایتونو کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې سختې مرګ ژوبلې اوښتې دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړه خبر. تر بیا ښې چارې.